سلامونه درنو لیدونکو، نن درته په زړه پورې کیسه لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. جدایي راغله، لارې دوه شوې. خاوند یې کرونا و، ښه په اخلاص یې د هغه خدمت وکړ. خپله ورسره پایوازه وه. دا مورکۍ د خپل مړ شوي خاوند د جنازې انتقال لپاره ناسته وه، تر څو یې تابوت امبولانس ته جګ کړي او کور ته یې روان کړي. څنګ ته یې ورنږدې شوم، پوښتنه مې وکړه: مورې، خاوند دې په حق ورسېده؟ په سترګو کې اوښکې ډنډ شولې. په غوږ نیولي غږ یې وویل: هو بچیه، هغه بېچارګی مړ شو. د کړکۍ نه مې اخري ځل ور وکتلې، اخري دیدن مې وکړ. ورته مې کړل: الله دې د زړه صبر درکړي. ته یو باشهامته ښځه یې چې هېڅ نارینه در سره نشته او تا هېڅ جرأت د لاسه ور نه کړ. جواب یې راکړ چې بچیه، د درې ظلمي زامنو جنازې مې د ملي اردو په لیکو کې چې خپل ژوند یې د لاسه ورکړی و تر کوره مې راوړي. یو زوم یې کندوز کې لګېدلی و، بل په زابل کې او بل هم په کندهار کې. ویل یې: بچي مې نور نشته، خاوند مې ډېر راته ګران و، بس خدای یې پوره کړې وه، د الله امر و. امبولانس مې ورته راوغوښتل چې جنازه یې انتقال کړي. د ټیکري پیسکې پورې تړلې روپۍ راته ونیولې چې امبولانس ته یې ورکړه. بیچارګۍ یوازې د امبولانس ډریور سره کېناسته او د کلي په طرف روان شوله. دغې صحنې مې زړه سخت ودرده و.